اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصوم کتاب ثابت دی په بیان کې د روژې بیان درته کوي چې روژه کم شی ده او پر څو قسمه ده، د کوم وخت څخه نیول کیږي، پر کوم وخت ماتیږي، په چی باندې ماتیږي، پر چا باندې واجبیږي، پر چا نه د واجب، دا اندازه درته یادي، او کفاره پر کم چا باندې واجبیږي، او که څوک ناجوړ و هغه به څه چم کوي، دا ګرد بیانونه په دې کې ان شاء الله درته کوي. الصوم روژه چې د ضربان دوه قسمه د واجب، یو واجب روژه ده و نفل بل نفل ده، یو نفل روژه ده یو واجب روژه ده. فالواجب واجب چې دی ضربان دوه قسمه ده، منه د دې سما هغه د يتعلق چې تعلق نسی به زمان په یو زمانه پسې بعینه معلوم، یو معلوم ټیم پسې دغه تعلق نسی، که صوم رمضان لکه د روژې د میاشتې روژه، و نذر لکه د نذر معین روژه، یعنی د نذر معین دی ته وایي چې زه به سبا سهار یعنی روژه نسم، دا دی پر ځان باندې دا سبا ورځ معلومه پر ځان باندې دی روژه واجب کې. فیجوز روا دی صومه روژه بنیت په نیت سره من الليل د شپې، د روژې د پاره نیت د شپې دا جایز دی چې د شپې نیت وکړي، و لم ینوي که نیت نه وکړي حتی در داسې وخت پورې اصبح چې سهار سولو، در څو پورې نیت نه وکړي، د شپې نه وکړي، سهار پورې نیت نه وکړي، اجزاته روا دی انیت و نیت فی ما بینه په مابین کې د و بین الزوال په مابین کې د زوال، د سهار او د زوال په مابین کې هم د نیت کولای شي، دا هم روا دی. والضرب الثانی دویم قسم چې دی ما هغه دی یثبت الثابتیږي فی ذمتی په ذمه کې د که قضا لکه قضا، یو قسم خو هغه ولو چې واجب ولو او واجب پر دوه قسمه باندې وو، یو هغه دی چې واجب معین ولو. والضرب الثانی او دویم قسم چې دی ما هغه د یثبت چې ثابتیږي فی ذمتی په ذمه کې د که قضا لکه قضا رمضان د میاشتې د روژې، د میاشتې روژه کې د څه روژې قضا شوی دی، دا پر د باندې واجب دی، خو د دې د پاره وخت معین نه دی چې نن به راګرځي که سهار. و نذر او بل نذر مطلق دی، یو سړی ویل چې زه لس روژې نسم، بس ورځ معلومه نه کې چې په کوم ورځ کې نسم، دغه روژې چې دا دویم قسم واجب دی. یو هغه واجب دی چې معین دی معلوم واجب ولو چې هغه لکه د میاشتې روژه چې میاشت رااله په د میاشت کې روژه پر د باندې واجب ده، او یو هغه ولو چې د نظر معین کوي چې زه به سبا ورځ روژه نسم، دا یې معین کوي، دا چې و دې دواړو ته دې ته واجب معین ویل کېږي. او دویم قسم چې دی دا هغه دی چې واجب هغه وخت معلوم نه وي، لکه قضایي روژې چې راګرځي، یا نظر مطلق چې مطلق در نظر دا کښې شوی چې زه به بیا لس روژې نسم، وخت نه کې معلوم چې کله. والکفارة او کفارات کفاری چې دی فلا یجوز روا نه دی صومه روژه ده الا بنیته، دا ګرد روژې چې دی بل نیت نه دی روا من الليل د شپې، دغه روژې چې دی چې دا د کفارو روژې دی، یا دغه قضایي روژه ده، یا دغه نظر مطلق دی چې هغه د نظر کړی دی مطلق، دغه د پاره چې دی نیت به خامخا د شپې کوي. او هغه معین چې دی واجب معین چې دی چې هغه معلوم دی لکه د روژې د میاشتې روژه، یا هغه سبا ورځ روژه نه پر ځان باندې په خپل نظر کې واجب کې، د هغه د پاره د سهار سره د رزواله پورې د نیت کولای شي، خو دغه د پاره دغه کفاره روژې چې دی یا قضایي روژې چې دی، او یا دغه واجب مطلق چې دی دا نظر مطلق دغه چې دی دا به د شپې سره نیت کوي. وکذا دغه رقم صوم روژه زهار د زهار روژه هم دغه رقم ده. والنفل او نفل كله ټوله دا رقم دی یجوز روا دی بنیت په نیت سره قبل الزوال د مخه د زوال، دغه چې بیا دی دا بیا د نفل د زوال د مخه روا دی د نیت. ویم بغي مناسبه د لناس د پاره د خلکو اندا یلتمسو چې طلب وکي الهلال د میاشتې طلب وکي په اليوم التاسع والعشرون، یعنی په 29مه ورځ باندې من شعبان د برات د شعبان پر 29مه ورځ باندې به ماښام باندې ګوري چې میاشت وویني د دې لپاره. فإن رأه کچیر ول د سامو روژه دی ونسی، که میاشت ول د روژه دی ونسی، و ان غم کچیر پټس و نه ول دل علیم پر دی باندې یعنی وریاز ولا اکملو پردی کې عده 30 یعنی 10 ورځې دی پرک 3 ورځې دی بیا دی پرک هغه د برات د ورځو ده، یو 10مه ورځ چې راځي هغه نو د روژې سوله، ثم ورسه سامو روژه دی ونسی ولا یصوم روژه دی نه نسی یوم الشک د ورځې د شک الا تطوعا نفل، د شک ورځ د شروع اختر دی روژه ده کنه ده د شکمنه ورځ ده، په دغه ورځ باندې د نفل روژه ونسی د شک روژه دی نه نسی. و من هغه څوک راکې ول د هلال او میاش رمضان د میاش د روژې وحده او یوازې سامو روژه دی ونسی، و ان لم يقبل ک قبول نه ک الامام امام شهادت شهیدی ده یوازې میاش ول دل رال امام ته شهیدی تیر کاغه شهیدی نه قبول، بس د یوازې روژه ونسی. و اذا وکانه کچیرو په سمای په اسمان کې علت اسمان کې ګرځ ول دوړي ول وریاز ول دای شی قبول دي کلی امام شهادت شهیدی الواحدی دی و العدل د عدل، یعنی یو کس عادل کس چې وي بس د دې شهیدی دی قبول کی پیرویتی په لیدل کې هلال د میاشت رجل سړی کانوي
او امرأة یا ښځه وي، حر حره ښځه وي، آزاده ښځه وي، کان وي او عبدا یا مریی وي، که چیرې دا هر یو د دې شاهدي دي قبوله کړي. وی لم یکن که چیرې نه و علت علت په اسمان کې علت نسته، لم تقبل نه دي قبلي حتی در داسې وخت پورې یراهو چې ویني جمع کثیر جمع کثیره به ویني، یعنی ډیر خلک به ویني، بیا به د ډیرو خلکو شاهدي قبلي. بیا چې اسمان صفا دی، خوا پاک دی، دوړې نسته باندې، وریاض نسته باندې، نو د یو نفر شاهدي بیا نه قبليږي، بیا به جمع کثیره غواړي. یقع چې واقع وي العلم علم بخبرهم په خبر د دې سره. و وخت الصوم وخت روزي چې د من حين د وخت طلوع درختو الفجر ثاني د دوه مسپیدو چې راوخته د دا ټیمه سره روزه شروع شوه الی غروب بیا به درلوېدو پر شمس د لمر. دا د ماښام په اذان پورې تعلق نه لري چې لمر ولوېدي دا خوا شپه ښکاره شوله بس د روژې او روژه مات وخت څو بالا روژه ماتولی شي. دا زموږ خلک خامخا و اذان ته ګوري و د اذان نه دی شوی، په اذان پورې تعلق نه لري، دا په ماښام پورې تعلق لري. و صوم روژه چې د روژه بیا چی شته هو دا چې دی امساکو بندول دي عن الاکل د خوراک څخه او شرب د چرنګ او خوراک بندول، والجماع د جماع څخه بندېدل دي، نهارن د ورځې به خوراک نه کوي، چرنګ به نه کوي، جماع به نه کوي، جماع یعنې د کور والا سره به نزدېکت نه کوي، مع نیت سره د نیت په نه کله که چیر خوراک وکي صائمون روژه او شرب یا چرنګ وکي او جامع یا جماع وکي ناسیان په یره د ورځې روژه ده خو بس په یره خوراک وکي او به وچټل یا ډوډۍ وخوړل یا جمعه وکړه د خپل شری سره په یره باندې لم یفطر نه ماتیږي دغه روژه ده په یره باندې روژه نه ماتیږي. په نامه کې چیر بدوس یو سړی په احتلم شیطان خطاستي یعنی خو بده یو سړی شیطان خطاستي غسل پر واوښتي او نظر یا وکړه اله امراتی او شزه ته روانه ده ورته وکتل فانزل انزال بس پر دغه دلته غسل واوښتي او دهنه یا یې سر غوړ کی او احتجامه یا هجامه وکوینه وکشله او اکتهله یا سترګ توري کله او قبل یا مچ واخسته او اصبح یا سهار سو جنوب باندې جنوب لم یفطر نه ماتیږي په دې ګرد باندې ګوره که سر غوړ کې په سر غوړې دوه باندې په مخ غوړې دوه باندې په لاسو غوړې دوه باندې په بدن غوړې دوه باندې په دې باندې روژه نه ماتیږي. یا وینه وکشله دا هجامه یې وکړل د ښکرانې بولي ښکرې ولګولې هجامه بولي دغه وکړه وینه یې وکړله په دې باندې روژه نه ماتیږي. که چیرې بدن کمزوري کاوي دی دونه وینه یې کښله چې د بدن کمزوري کېدی روژې د نیولو سواتي بیا د ده دپاره دا کار کول چې دی دا مکروه دی. سترګې تورول په روژه کې څوک سترګې توري په دې باندې روژه نه خرابېږي. د یو چا د خپلې ښځې څه مچه واخسته په دې باندې روژه نه ماتیږي. او یا سهار سلو دی جنوب پر ده غسل اوښتی دی ماښام پر ده باندې سهار سو اذانونه پر نارې سوله په دې باندې روژه نه ماتیږي. په این انزله که چیرې انزال سو بقبلتي په مچه سره مچ یې واخیستل د ښځې بس د پر ده غسل واوښتی دغه انزال سو او لمسه یا یې مسه کول په علیه پر ده باندې قضا او قضا ده. ګوره یا یې ښځې له دی لاس واروي پر ده غسل واوښتی یا یې مچه جن واخیسته پر ده باندې غسل واوښتی نو په علیه القضاء پر ده باندې قضا ده د ورځې روژه به دی راګرځي دون الکفاره کفاره نشته باندې په دغه باندې هم کفاره نشته. ولا بأس باک نشته بقبلتي په مچه باندې اذا هغه وخت امینه که په امن علی نفسه پر ځان باندې یو سړی په امن دی پر ځان باندې نه بیریږي چې پر ما دې غسل واوړي یا دې زه یو دی کار وکړم په مچ اخیستلو باندې روژه نه خرابېږي یعنې هېڅ پروا ده نه کوي. ویکرو مکروه دی ان لم یامن په امن نه یعنې دا کار بیا مکروه دی که د پر ځان باندې باور نه درلودی ځان بیا امنه ولو پر ځان باندې نو بیا مچ اخیستل چې دی دا کار کول مکروه دی. وان زرعه القیء که چیرې قی ورلی خواګرځی یې وسو لم یفطر د چا خوا وګرځېدله په روژه کې روژه د خوا وګرځېده په دې روژه نه ماتېږي. فان استقاء عمدا که په قصده کوي وواهي یو شی په ستوني چغ کوي په دې باندې خواګرځی کوي ملء الفم په ډکه خوله سره پي په دې کې ابتر بیا ماتېږي. که چیرې یو چا کوي په قصده ووایي په دې بیا روژه ماتېږي. ولا کفاره کفاره هم نسته باندې ګوره روژه یې ماته سوله کفاره نسته باندې پر ده باندې. ومن هغه څوک ابتلا که تیره که الحسات ډبره او الحدید یا اوسپنه او النوات یا د خورما دانه نوات د خورما دانه دا منده که نه ده د خورما ده ابتر ماتیږي روژه ولا کفاره نسته علیه پر ده. دا یوه مسله د ځان سره یاد ساتي که چیرې یو څوک روژه ماتول غواړي یعنی څوک ناجوړه دی روژه ماتوي یا یو بل مشکل دی ورته روژه ماتوي ښه خبره دا ده چې دی یو دی شی وخوري یا کاغذ کښنی تیر کړي یا کښنی شګه تیره کړي یا د خورما منده کښې یو ټوټه تیره کړي یا دی شی تیر کې ګوره چې د خوراکي شیانو څه نه وي د غذایي شیانو څه نه وي په دې باندې به روژه ماته شي کفاره پر ده باندې نشته. ومن هغه څوک جامع کوي جمعه وکړه عمدا په قصد سره فی احد سبیلین په یو د دوه لارو کې یعنی یو چا
د نر یا د ښځې سره یا د مخ په طرف کې یا د شا په طرف کې په قصد سره جماع وکړي نږدېکت یې وکړي او اکل یا خوراک وکړي او شرب یا چشنګ وکړي په قصد اوبه وڅښلې په قصد ډوډۍ وخوړه روژه یې ده دا کار یې په قصد وکړي ما هغه تغذا چې پیدا اخیستل کېږي بې عبادت سره او تداوه یا دوا وکړه د دوایي شی وخوړي د شی وخوړي چې هغه د بدن دپاره دوا و بې په هغه سره په علیه پر ده باندې القضاء قضا ده والکفارة کفاره ده ګوره په قصد خوراک کول په قصد چشنګ کول په قصد به دوا خدای شی خوړل چې هغه د بدن تقویه جوړیږي دغه کار کول نو پر ده باندې هم قضا سته هم کفاره سته یا هم به د هغه روژه راګرځي او هم به شپېته روژې نورې نشي هغه بیا د دې کفاره ده او که چیرې دوی نه دا په دې شرط باندې که غذایي شی دی وخواړي ګوره یو سړی د کاغذ یې تېر کړي په کاغذ باندې روژه ماتېږي خو کفاره نسته باندې ډبره یې تېر کړه په ډبره روژه ماتېږي کفاره نسته باندې یو اوسپنې ټوټه یې تېره کړه په دې روژه ماتېږي کفاره نسته باندې ګوره دا خبره په یاد لره دا مسله او خامخا کې د ډوډۍ خوراک وکړي ډوډۍ وخوړه یا د اوبو غړپ وکړي اوبه یې وڅښلې یا یې جمعه وکړله د خپل کور والا سره په دې باندې بیا پر ده باندې هم قضا سته او هم کفاره سته والکفاره کفاره چې د مثل کفاره زهار دا کفاره دی د لکه کفاره د زهار دا ګرد روژه په پله پسې بیا نشي ومن هغه څوک جامع که جماع وکړه فی ما دون الفرج په ما سوا د فرج کې ګوره په فرج کې نه وکړه دغه الله په لاس کې ځان انزال کوي یا دغه په یو ورانه کې ځان انزال کوي نو په علی پر ده باندې القضاء قضا ده ولا کفاره کفاره نشته ګوره که د ښځې سره نږدېکت وکړي ښځې سره جماع وکړه ښځه یې وتکل پر ده باندې هم کفاره سته هم قضا سته یو شپېته روژه به بیا دی نشي او که چیرې ځان دغه په لاس کې انزال کړي یا دغه د ښځې په ورنو کې انزال کړي نو پر دغه چا باندې یوازې روژه قضا به د روژې راګرځي کفاره پر دا چا باندې نشته علیه پر ده باندې ولیس نشته فی افساد په فاسدولو کې صوم د روژې غیر شهر رمضان د میاشت د روژې سما سوا کفاره روژې میاشت کې دا روژې د داسې قضا شوي دي په بله میاشت کې دی راګرځي یا په بله میاشت کې نظري روژه ده نیولې ده یا نفلي روژه نیولې ده د ورځې یې ماته کړل هېڅ پروا نه کوي اوبه یې وڅښلې ډوډۍ وخوړل یا یې جمعه وکړل په دې باندې خالي د هغه روژه بیرته راګرځول غواړي کفاره پر ده باندې نشته ومن هغه څوک اوجزه که دوا په خوله کې واچول او احتکنه یا په دوبوره کې دوا واچول ګوره یا په خوله کې دوا واچول یا په دوبوره کې یعنی دوبوره د غټ بول په لار کې او استعته یا په پزه کې دوا واچول یعنی په خوله کې یا په دوبوره کې یا په پزه کې په دې کې او اختره یا یې وڅڅول په اذنیه په غوږو کې په غوږ کې دوا وڅڅول او دا وایا دوا وکه جائفتن وچه او امتن یا د زخم د پاره دوا سره رطب لانده دارو یعنی نرم لانده په وصله دا وصل سو علاجو پی ونست دا دوا چې در واصله پر غ زخم یک شې شول دا غ زخم د پاره دا دوا ولاړه نست ورسېدل او اله دماغ یا دماغ ته ورسېدل افتره ماته سو روژه بس دغه چا روژه ماته ده ګوره که چیرې دا دوا پر زخم کېښوه نس ته ولاړله یا دماغ ته ولاړله نو دغه چې دی د دغه روژه دغه ماته ده و ان اختره که چیرې وڅڅول په احلیله په ذکر په سري کې د ذکر په سري کې دوا وڅڅول لم یفتر نه ماتیږي عند ابي حنیفه د امام صاحب وقال ویل ابو یوسف رحمت الله امام یوسف صاحب یفتر ماتیږي هغه وایي په دې باندې ماتیږي و من هغه څوک زاخه کوي وڅکي شی ان شی به پمې په خوله سره لم یفتر نه ماتیږي یو شی خوند دی په خوله باندې وکاتي کتغ په یو ښځه ده بس دا خوند دی وکاتي په ژبه باندې ګوره دای سره ژبه ورجندې کبرته توکلي په دې باندې روژه نه ماتیږي و یکرو مکرو دی له دته ذالک دغه کار و یکرو مکرو دی للمرأة د پاره د ښځې د پاره بیا مکروه دي انده تغمزه چې وجوي لسبيها د پاره د کشنی طعام خوراک ډوډۍ ورجوي وکشنی ته دا کار چې دا مکروه دي اذا کان کچیر ولا هو دیته بدون چاره د کشنی دغه کار څخه کول څخه چاره د دې د پاره ولا بیا دیته دا کار مکروه دي اوس که چاره نه ورته مجبوری ولا بیا به ورجوي بیا پروا نه کوي و مغزو جول علقه د جاولو جول لا یبترون ماتی صوم روژه نه ماتي سړی ژاولي جوي روژه نه ماتي الا خو بیا مگر دا انه دا چې دی یو کروه مکروه دی ګوره دغه د ژاولو ژول چې دی دا روژه مکروه کوي دا روژه ماتي نه یو سړی ژاولي جوي بس په دې روژه ماته نه د خو روژه په مکروه ده چې روژه مکروه سوم ځان ساتنه جیم پکار ده و من هغه څوک کانه کچیرو مریض په رمضان په میاشت کې د روژه په خاپه بیردي انسان که زه روژه ونه سم ازداد زیات بس مرض ده افتر ماته دي کې د روژه دی ماته خدای نه جوړ دی اوس وای زه روژه مې ده اوس مې روژه کزه رسوم در ماښامه پورې زمان نه جوړی کېدای سي نور زیات افتر ماته دي و قضا بیا دی را وګرځي دا بیرته قضا دی را و ان کانه کچیرو مسافر لا یستزر ضرر نه ورته رساوي دته د مسافر ته بسومي پروژه سره روژه نیول دته تاوان نه کوي
په صوم او روژه د چې د افضل بهتره ده ښه ده، یعنی دی چې روژه ونیسي دا مسافر د دپاره بهتره خبره ده. ګوره دی د مسافر دپاره د روژې خوراک جایز دی چې روژه وخوري، او روژه نیول چې دي که چیرې دته تاوان نه رسوي بهتره خبره ده چې دی ونیسي. وایي نفتره که چیرې ماته که قضا قضا دې راوي جاز روا دي، که چیرې ماته که بیا قضا راوړل دپاره دا بیا د ده دپاره جایز دي. پین ماته که چیرې مړ سو مریض والمسافر یا مسافر وهما دواړه علی حال ما پر حال د مرض و د مسافرۍ وه لم یلزمها ما نه لازمیږي پر دې باندې القضا او قضا. ګوره یو سړی مسافر دی په سفر کې روژې خوړلې، یو سړی مریض دی په مرض کې روژې خوړلې، مسافر په دغه سفر کې مړ سو د ده سره د روژې راګرځول بیا نه غواړي، یا مریض په دغه ناجوړي کې مړ سو جوړ سوی نه دی بس دغه ناجوړ و بس په دغه ناجوړي کې پسې مړ سو دا روژې بیا راګرځول نه غواړي نه فدیه غواړي. وایي صح که جوړ سو مریض جوړ سو و اقامه یا مقیم سو مسافر ثم مات بیا مړ سو، مریض جوړ سو رالی برابر سو جوړ سو، یا مسافر کور ته راورسېدی خپل ځای ته راورسېدی ولې بیا مړ سو لازمهما لازمیږي پر دې باندې القضا او قضا بقدر صحتي چې څونه جوړ سوی دی. یوه ورځ جوړ دی دا مریض که دوه ورځې، یوه ورځ مقیم سوی دی کور ته راغلی دی یوه ورځ کېږي که دوې، بس د دغه ورځو قضا بیا پر ده باندې چیز ده دغه ستا دغه لازمه ده پر دې باندې. وقضا او قضا چې د رمضان د میاشت د روژې انشاء که خوښ سو فرق او جلا دې ونیسي، انشاء که خوښ سه تابع او متابعت دې وکړي د هغه ګرد دې سره پسې کړي. فإن اخرو که چیرې وځنډوي حتی تر داسې وخته پورې دخل چې داخل سره رمضان او میاشت د روژې اخر او بله میاشت د روژې راله سام روژه دی ونیسي رمضان الثاني د دومي وقضا قضا در الولاد اول بعد وروسته د روژه چې تیره سو بیا دی راوګرځي ولا فدیه نسته علیه پر ده باندې فدیه د جایز نه ده. ګوره دی روغ دی فدیه د هغه چا دپاره جایز ده چې دی بیا د جوړېدو امکان نه لري. یو سړی دونه سپین ږیری دی چې د روژې د نیولو امکان ګر سره نه لري بس دا به فدیه ورکړي. یو سړی دی ناجوړه دی چې ګر سره ابدالابد نه جوړېږي دا به فدیه ورکړي. او که یو سړی ناجوړه دی نن په عذاب دی میاشت په عذاب دی دوی په عذاب دی کال په عذاب دی امکان لري چې جوړ شي د دې دپاره د فدیه ورکول جایز نه دي. والحامل حامله ښځه والمرضع تیرودونکې ښځه هغه ښځه چې کشنې ته تی ورکړي ان خافتا کبیرېدله علی نفسهما پر ځان باندې او ولدهما یا پر اولاد باندې. ګوره دغه دوې ښځې یا عیالداره ښځه او یا کشنې ته تی ورکوونکې ښځه یا پر ځان بیرېده چې تاوان راته ونسي یا پر اولاد بیرېده چې اولاد ته مې تاوان ونه رسي ابترته ماته دي کې وقضته بیا دې قضا راوي ولا فدیه نسته علیهما پر دا دواړو باندې، یعنی فدیه دواړه نسي ورکولی که دا حامله ښځه ده که دا بل چې تی کشنې ته ورکوي که دا ده فدیه نسي ورکولی خو بیا به دا روژې بیرته راوګرځي. والشیخ فانی صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.